हम कनीरुगा मंजरखेल में मौजूद हैं और यहाँ पर मिसिंग पर्सन के साथ साथ लैंड माइंस के भी काफ़ी बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। और जिस तरह आपको मालूम है कि यहाँ पे अमूमन जो लैंड माइंस जो आईडीज़ जो लगाए जाते हैं वो इनके पाक आर्मी के पोस्ट के इर्द गिर्द लगाए जाते हैं, जो फिर बाज़ औक़ात तेज़ बारिश की वजह से भी नदी नालों में और रास्तों में आ जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे वाक़यात इसके हो चुके हैं। ये जो सामने आपको चेक पोस्ट जो पोस्ट वगैरह पहाड़ों पे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे जगह जो है इन पे और आर्मी बैठी हुई है, तो इन्होंने लैंड माइन लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि नौजवान बल्कि बहुत सारी ख़वातीन और छोटी उम्र की बच्चियाँ ये भी उनका शिकार हुई हैं और हमने उनसे बात भी की है, उनका डेटा भी कलेक्ट किया है। نو څرنګه په څه شي باندې وراتلې په لینډ ماین ورلوس شي د شي کاغه دغه شي پیټو کړل نه دغه شي دغه سو ته پتا نه ورته هیڅ پتا نه تورې پیټو وای پګې په کوم ځای شي دا بار سار په خو کې دا بار اچھا نو چې وراتلې بیا پردې کاټ کړه کڅو یو د نیمه په شای داس کار کړه صحیح بلیار کې دی باندې اکثر د یار وا دا وړي کې دا مول زده پر پاپس نه وراله به زمول په بام ورات په پاپس نه وراله نو کله دا وړي کې دا شي دا په دا کوم بام کړشه دا پر بام دلاو دا په خوره پر ټندره باندې دی پټ نه په خوره دا چې کوم ځکه خطر و دا په خوره پر د خپل بام خوره پر راو اچھا ته څه چار کوله راځه پر سعودیا کې و اچھا یا نه ترولو باندې دا خو کې چې جلا شاسي دا شي تر بعد نه ورولې سعودیا ته نه بس سعودیا شې چار کوله هغه مې سنې چار مې تر بعد مطلب مزورتیا ته غکړلې هغه وجه نه بیا دغه وایي دا بامینا په دریار کې ما شخوي یو دا خو نه چې وړي کې ویل کار کې سم خال دولې پیری دی سکیما پوسټای هغه سره نه د کا ولګي خو واکي ساده کیسه په دریار کې چې ولګي دا خو وړا د نر شهر کې سم خال ته تکلیف راسي زموږ ملګری دا مجيب الله دغه د سعودیا کې ملازمت کولو نو ولته خو اوس داسته چې واپس د نشي تللی ولې نشي تللی چې دای اوس یو ډیزیبیلیټي پکې راغله مزورتیا پکې راغله نو هغه یې روزګار نه دی اوس په کور باندې ناست کم شخص شوي دي هغه د لري کې نوي دنه لګوي او چې کم خلک داسې په وراتې دي هغه په مازوره شوي دي هغه ته د موضوع ورکړي چې کم د دوی حق دی جنوري 2021 کې دلته څو واقعیا شوې و منظرخیل نورت وزیرستان کې نو دلته ډېر خلک ځان سره وړي وو په دا کې یو معذور کس چې هغه هم د دوی د لینډ ماین د وجې معذوره شوی دی 2019 کې دا واقعیا شوې ده 4 دسمبر نو په دغه کې دی معذوره شو یا خپای چې کومه دا پکې ضایع شوله اوس دا دی چې درجه وات شوی دی ملاقات کېدلی شي خو بهرحال هغه معذوره چې د دوی په بام باندې وراته و هغه یې هم د ځان سره وړی دی نو دوی دغه غوښتنه کوي چې یو خدای د دوی ورور چې کوم دی یعنی زار محمد ولکل شادر خان دغه د راخلاص کړي او بل د چې کوم نوکسر ورته رسېدلی دی دی معذوره شوی دی هغې ته دلته معاوضه میلاو شي او دلته چې کوم بمونه ښخ شوي دي هغه د صفه شي
د کیمه واقعیا څه شوي دو د موی ورېروله د پښای پرېدو او میش ته حکومت ریفایرو کړي دي 2 لکه پرې خو میش خپله خرچه 3.5 لکه داس پې شوي دو باید څو په جیل کې هغه بېګناه دی نیولی دی میش دا غږ کې چې آخر چې کیمو خرچه هغه شوي دو هسې روکو که څه امداد کړی شي او دا یې سر خلوص کنیروغا منظرخیل یہاں پہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور پھر اس یعنی کنیروغا منظرخیل میں بھی ایک چھوٹے سے قبیلے جہاں پہ آج ہماری اسٹے تھی تو یہاں پہ صبح سویرے ہمارے پاس 3 لاپتہ افراد کے جو لواحقین ہیں جو گھر والے ہیں وہ آئے ہیں اور یہ ایک جو ہے لینڈ مائن سے جو ہے معذور ہوا ہے جس کا جو ہے تقریباً 4 لاکھ سے ابو صرف اپنے علاج کے اوپر خرچہ ہو چکا ہے اور نومبر میں اس کو دوبارہ جو ہے سرجری کے لیے بلایا گیا ہے لیکن حکومت کی طرف سے ان کو کوئی ایسی کمپنسیشن نہیں دی گئی ہے جو ان کے لینڈ مائن سے بھی یعنی معذور ہو جاتے ہیں ان کے لیے کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. ہمارے بھائی ہیں داور جان ہیں ان کی زوجہ 2016 میں آئی ڈی کا جو ہے اس کی نشانہ بنی اور پھر اس سے وہ کافی جو ہے وہ متاثر ہوئی اور کافی لحاظ سے وہ جو ہے وہ معذور ہو گئے. پھر انہوں نے کافی اس کا اپنا علاج کروایا اپنی مدد کے تحت لیکن حکومت کی طرف سے کوئی کمپنسیشن نہیں دی گئی. یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان 4 لاکھ تو وہ خرچہ ہوا ہے کہ جو یعنی آپریشنس کے لیے بھی یعنی بڑا خرچہ جو ہے جو دوائیوں کے اور جو کرایوں کے اس کے اوپر جو خرچے ہوئے ہیں وہ تو نہ جانے کتنے ہوا ہوں گے.